السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ د میوه‌جاتو او سبزیجاتو د انګلیش نومونه زده کوو په پښتو معنا سره، چې ډیره یو بهترینه ویډیو ده او دغه لغاتونه خو باید تاسو ته حتما زده وي په انګلیش کې، ځکه چې د داسې لغاتونو سره به تاسو حتما مخامخ کیږئ. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. زموږ لومړنی لغت چې دی هغه دی ګازره. ګازرې ته په انګلیش کې ویل کېږي کیرټ. څه دی؟ کیرټ ویل کېږي ګازرې ته. زموږ بل لغت چې دی هغه دی سپینچ. سپینچ ویل کېږي پالکو ته. پالک ته څه ویل کېږي؟ سپینچ. بادرنګ ته ویل کېږي کوکمبر. کوکمبر ویل کېږي بادرنګ ته. خټکي ته په انګلیش کې ویل کېږي میلن. میلن مطلب خټکی. هندواڼې ته په انګلیش کې ویل کېږي واټرمیلن. واټرمیلن هندواڼه. مولی ته په انګلیش کې ویل کېږي ریډیش. ریډیش مطلب مولی. ګني ته په انګلیش کې ویل کېږي شوګر کین. شوګر کین ګنی. ګلپي ته په انګلیش کې ویل کېږي کالی فلاور. کالی فلاور ګلپی. انګور ته په انګلیش کې ویل کېږي ګریپ. ګریپ مطلب انګور. ځمکني توت ته ویل کېږي سټابري. سټابري مطلب ځمکني توت. دا خو پېژنئ که نه سټابري. کدو ته په انګلیش کې ویل کېږي پمپکین. پمپکین کدو. مټر ته په انګلیش کې ویل کېږي پی. پی مطلب مټر. انار ته په انګلیش کې ویل کېږي پومیګرینیټ. پومیګرینیټ مطلب انار. پیاز ته په انګلیش کې ویل کېږي آنین. آنین مطلب دا دی پیاز. صحیح دی؟ هوګه. دې ته په انګلیش کې ویل کېږي ګارلیک. ګارلیک مطلب هوګه.